قاضي صاحب سلام علیکم ورحمت الله. ستړی مه سې، الله پاک دې راوله. د لښکرګاه څه وضعیت ده؟ جګړه شته نشته؟ که تازه معلومات شوي وي راسره شریکې کړي. وروره جوړې په خیر یې دوستان ښه دي. مننه وروره. که هلمند ولایت وضعیت ډېر نازک دی او د هلمند ولسونه په ډېر سخت حالات کې او په دې بد حالات کې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. د یوې خوا څخه جنګ دی، سړې مرمۍ دي، د دواړو خواو په مرمۍ کې زموږ کوچني ماشومان سیاسرې سپین ږیري شهیدانې، د بلې خوا څخه هوایي بمبارۍ دي. په دې کې هم افغاني طیارې دي هدف نه سي ویشتی، هغه در ډېر حده پورې ملکي وګړي سیاسرې ماشومان د خلکو کورونه یې خراب کړي دي، خوصي پوهنتونه و دوکانونه و بنګونه و مارکیټونه ویشتلي دي، فابریکې یې ویشتلي دي. اوس فعلا پر ولایت او پر مابس او د امنیتي میډیا او پر قومندانۍ په دغه 4 ځایونو کې دولتي واحدونه شته، نورې ټولې سیمې طالبانو نیولي دي.